نو ملائکو مخالفت کو او وی چې اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله ته پزمکه کې بنی آدم پیدا کې چې هغه به فسادونه کوي او شرونه به کوي. مونږ کافی استاد عبادت لپاره کوي. علما لیکي چې ملائکو ته څه پته و چې بنی آدم به شرونه او فسادونه کوي، نو کې د انسانانو نه مخکې پیریان پیدا شوي او ملائکو د پیریانو حال لیدلی و چې خپلو کې به جګړې او فسادونه کول. نو انسان هم په هغې باندې قیاس کو چې څنګه دا پیریان وران دي او ورانې کوي، دغسې به انسانان هم کوي. نو ځکه یې مخالفت وکړو چې یا الله دا مه پیدا کړه. الله ورته ویل انی اعلم ما لا تعلمون. زه بني آدم دې دپاره پیدا کوم چې په بني آدمو کې ما یو محبوب خپل پیدا کړی دی او هغه ته چې ټولې لارې اوالي شي او کائنات بالکل سټ شي، نو هغې د پاسه به هغه پرې راولم. بیا ځانو خبره صرف د عبادت نه وه. که دا ټوله دنیا را جمع کې او د الله عبادت کوي، نو د الله په ذات کې څه زیاتولی نه شي. او که دا ټوله دنیا کافره شي او د الله مخالفت کوي، نو د الله ذات کې څه کمولی نه شي. هر سړی چې څه کوي ځان لی کوي، ښه کوي هم ځان لی کوي او که بد کوي هم ځان لی کوي. د خدای څه نشي کولی، هر څه د ځان. نو انسانان چې څه وخت کې پیدا شو، نو اول انسانو حضرت آدم علیه السلام. اوس ګوره د آدم علیه السلام لاش چې دی دا د 4 قسمه څیزونو نه جوړ دی: هوا، اوبه، اور او خاوره. دې 4 څیزونو ته عناصر 4 وایي. د دې 4 څیزونو نه د آدم علیه السلام د لاش تدوین شوی. اوس دا خاورې او دا څیزونه چې راوچتول ملائک وړله ورپسې او دا 4 څیزونه یې راوچتول، نو د ځمکې ورته وویلې چې د خدای په خاطر مانه خاوره مه اوچتوه او بس ملایکې به ترې رالي. ولې؟ یا الله ستا نوم یې راته واغست. کېدا اسرائیل علیه السلام دا 4 مقرب ملایکې دي. اول پیدا شوی جبرائیلو، بیا میکائیل دی، بیا اسرائیل دی، بیا اسرافیل دی. دا 4 ملائکه. ټولو ملائکو چې د انکار وکړو چې یا الله ستا نوم راته والي، نو موږ څنګه خاوره راوچته. اسرائیل علیه السلام ته وویل چې ته ورشه. چې دی ورغی او خاوره یې راوچته کړه او ځمکې ورته د خدای نوم واغستو، د خاوره راوړه. چې راوړه ځمکې شکایت وکړو الله ته چې یا الله ما ستا نوم ورته واغستو او د خاوره اوچته کړه. الله ورته ویل ولې؟ وی یا الله ما ته ستا حکم چې دی ستا د نوم نه بهتر و. تا حکم کړی چې خاوره راوړه، نو ما د حکم تعمیل کولو، ځکه ستا د نوم نه ما ته ستا حکم بهتر. الله ورته ویل ستا زړه ډېر سخت دی، په داسې کار به دې ولګوم که څوک درته رویونه اچوي پرېږدی به نه. اوس چې د چا ځنکدنې ته خو اسرائیل ته ووایه که نه چې د خدای په خاطر دنه سامه وباسه، داسې مری والا تاو کړي چې بیخ بنیاد والا وباسي، ځکه چې هلته د خدای حکم وي چې دنه سا قبض کړه. تاسو خیال راغلی؟ نو دا 4 واړه ملائک چې دي په مختلفو ډیوټو باندې. د جبرائیل کار څه و؟ د الله او د هغه د پیغمبرانو منځ کې راز وړه راوړه. د اسرائیل کار څه دی؟ خلکو نه روحونه قبض کول. د اسرافیل کار څه دی؟ شپېلۍ تیاره په خوله کې نیولې ده چې د قیامت په ورځ حکم وشي، نو شپېلۍ چې وغږوي نو دنیا به ټوله ورانه شي. او د میکائیل کار دی د ټولې دنیا وزیر خوراک دی. ټولې دنیا ته د راشن سپلای چې د هغه میکائیل علیه السلام کوي. عزیزانو ما تاسو ته عرض وکړو چې انسان پیدا کېده، د انسان د پیدایش نه 4,000 کاله مخکې د ټول بني آدم روحونه پیدا شوي. د ابتدا نه والا تر قیامته پورې چې څومره بني آدم پیدا کیږي، د دې روحونه د انسان نم 4,000 کاله مخکې پیدا شوي. او بیا د روحونو پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې د دې روحونو دپاره د رزق بندوبست شوی. د رزق هغه رزق چې نن ورپسې تاسو در په در او خاورې په سر ګرځئ، د دې رزق بندوبست تا د روح نم 4,000 کاله مخکې شوی. نن دنیا ته وګوره چغې وایي په پاکستان کې غربت دی او غریبي ده، ګراني ده، غربت دی، غریبي ده او ګراني ده. ته یو سړی خو ماته وایه چې هغه په پاکستان کې د لوږې مړي. یو سړی کوم شی چې بنیادي شی دی هغې ته څوک نږدې نه راځي. دا هېڅوک هم نه وایي چې په پاکستان کې بېدیني ده.
د اسلام او د دین جنازه وته د پاکستان نه جنازه وته. هر انسان ته هغه کار کول پکار دي چې یا پکې د دنیا فایده یا د آخرت فایده. خبره پوهیږئ که نه پوهیږئ بیا مه راځئ، تکلیف مه کوئ. زه هم ستړی شوم دا هغه ورځې په شوق کې یم چې دلته راشم او یو قسم نه یو زم کور ته لاړ. هغه کار انسان ته کول پکار دی چې یا پکې د دنیا فایده یا پکې د دین فایده. هغه نه دی کول پکار چې نه پکې د دنیا فایده او نه د دین. تاسو په ایمان ووایئ چې نن په ټول ملک کې وګورئ کرکټ میچ شروع دی، دې کې د دنیا څه فایده ده او د دین پکې څه فایده ده شته؟ د دنیا څه فایده پکې شته، د دین فایده پکې شته، سوا د وخت ضایع کولو نه. نن ټول ملک وګوره سټانټو دی، ټول ملک. تیره جمعه ما ویلي چې وزیر اعظم اپیل کړی چې دعا وکړي چې پاکستان کرکټ وګټي. دعا یې قبوله شوه، 2-3 وګټل. مشره ښځه ده، غریبه ده، دومره خدای مني. تاسو خیال وکړئ ټول ملک سټانټو دی، کالکان دي کج. هغه ورځ په قذافي سټیډیم کې 3 غنټې جاوید میاداد ته جنکۍ ګډې شوي. 3 غنټې لاسونه یې پړقول او ورته 3 غنټې ګډې دي او چغې ووالې چې وزیر اعظم عمران خان زنده باد. اوس ښځې د عمران خان د وزیر اعظمۍ خوب ګوري. ښځې آینده به زمونږ د ملک د حکومت انتخاب ښځې کوي. هلته ښځې ولا حکم ورکو چې 2 ووټه به یې د یو ښځې. خدای وایي 1 ووټ به هم نشته، د ښځې اډو ووټ نشته په اسلام کې. زمونږ لیډران وایي چې دا 2 ووټونه نه دي پکار. خدای دې په تڼاکو سټکورې که نو یو پکار دی، کور دې وران شه. خدای دې هلاک که چې هلاک شي. یو شته د ښځې د ووټ تصور شته په اسلام کې. د ښځې شهادت چې د 302 کیس شوی یو سړی په مخ کې مریم، شهادت یې د نیم سړي برابر شهادت. گواهی چې ورکوي نو نیمه گواهی وي چې 2 ښځې نه د هغې گواهی د یو سړي برابر هم نه ده. دې ملک والا د 2 ووټونو حق یو ښځې له ورکړي. داسې حال خو دې جنۍ نه دی جوړ کړی او تاسو ټولې دغه کړي. مولیانو ورته ګیډې په خوله کې ونیوي. داسې چل شوی دلته بس خان دی. نور د ځمکې لاندې چې شی ډېر بخوي، نور په ډبې نه یو نه په خبره پوهېږي یو نه پې پوهېږي. دلته په دې میچنی روډ باندې یو ځای دی، هغې ته چوڼا چوڼی وایي. څه ورته وایي؟ چوڼا چوڼی. میچنی روډ باندې چې ځې نو دغه ځای کې یو لار وتې ده اسن ګړی طرف ته. په دغه ځای کې یو چینه وه. دا د اورېدو خبره درته نه کوم، زه وله تلی یم، ما لیدلې ده. یو چینه وه نو په هغې کې هندوانو تالونه جوړ کړي وو او د اتوار په ورځ به هندوان ولا راتله، لمبل به یې پکې. نو هندوان به هم راتله او ښځې به هم راتلې. نو د هندوانو میله به وه په دغه چوڼا چوڼی کې. نو ښځې نر هندوان به چې دی بربنډ په دغه چوڼا چوڼی کې ګډېده. دغه منظر مې بیا په صدر کلب کې هم لیدلی و چې د جشن پاکستان په شپه باندې یو پاگل ډانس کېدو د صدر په کلب کې. او زه په بجلیګر کې ومه نو یو ایس ډي او زمونږ هغه راته ووایي چې راځه کنه صاحب کنه صاحب یې ورته وی راځه چې درته نن تماشه وښیم. نو په جیب کې بوتلمه چې ومې کته نو په هغه صدر کلب کې تلاو دی. په هغه تلاو کې پاگل ډانس کېدو نو ښځې او نر بربنډ مې ولیده چې ګډېده. تاسو خیال د جشن پاکستان په شپه پاگل ډانس کېده. دا چې ما په تقریر کې بیا ووی د یحیی خان په حکومت کې مارشالله وه چې د صدر په کلب کې پاگل ډانس کېده او ښځې او نر بربنډې پکې ګډېده ما ولیده. نو زه بیا په مارشالله کې ونیوم او د کوواټ جیل ته یې بوتلم او مارشالله عدالت کې چې پیش کم 4,000 روپۍ جرم کم. تا ما سره دا شي. نو هغه پاگل ډانس به په چوڼا چوڼی کې کېده د هندوانو د سیکانو د هندوو د سیکړو دا. نو زه دا کوشش کوم چې هر جرم چې تنقید پې کوم نو اول په خپله وګورم چې دروغ نه بیا. نو زه وله تلی ما لیدلی دي. په دغه ځای کې د حسن ګړی یو زمیندار و، هغه چې ولیده چې دا هندوې خو بربنډې دي نو دم صاحبه جامې ویستې دي او ورمنډه کړې ده. هغه هندوانو ته وایي چې سیټا اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چھوٹ گیا.
نو هندوانو آی پای جوړ کړ. خیر هغه راله هغه ذمہداري ونیو کینی هغه هندوی رانیوي. نو مونږ هم صاحب اپنی گوڑی باندھ ہمارا گوڑا چھوٹ گیا. یو حال جوړ دی صاحب، حال جوړ دی. ورشي مازیګر مانځنه پس حیات آباد شریف وګورئ. حیات آباد د معززینو ځای، معززین. نن سبا معزز هغه زن طلاق ته وایي، هغه زن طلاق ته چې ښځې او لوڼه یې بربنډې د شپې په سړک وګرځي. په حیات آباد کې په صدر روډ باندې په شفیع مارکیټ کې ښځې دکاندارانو سره انګتې اچوي. هغه زن طلاق ته معزز ویلی شي، خو چې دولت او پیسې ورته. نن هغه د معززینو ځای حیات آباد شریف مازیګر مانځنه پس وګورئ چې سالي. صدر روډ وګورئ مازیګر مانځنه پس چې سالي. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو اوس موجوده وخت کې ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا چاته وایي؟ داسې زه پاګل یم ځان ستړی. ستا د ملک ټلویزیون چې دی دا ډیشنټینې وغیره چې راغلي دي، ستا د ملک ټلویزیون هغه ډمتوب په ټلویزیون شروع کړی دی چې پناه په خدای ده. ولې؟ وایي که مونږ دا شروع نه کړو خلک به ډیشنټینه ګوري، بیا زمونږ د ټي وي وقار ختمي، زمونږ ټلویزیون به بیا څوک ګوري نه. نو دوی چې په ټي وي کم حال شروع کړی دی، الله دې امان راکړي. 24 घंटे په ګډا الکان او جنکۍ یو ځای ګډي. خدا خدای بندگان، دا اسلام دی ته وایي، دا مسلمانی دا شی دی. او څه به کوو؟ انجام به د دې ملک صحیح دی. انجام به دا یې واورئ. یو د کابل دیهات دي، کلي او غرونه دي، هغه صفا مسلمانان. یو د کابل خار او خار، د کابل خار چې و هغه یورپ شرمولو، یورپ لندن شرمولو. قدر کې کابلیان ناس دي نو دوی ته پته ده لندن شرمولو. د لندن انګریزان بم کابل ته راتله د عیاشۍ دپاره. بیا د کابل بادشاهانو چې کوم ځایونه د عیاشۍ جوړ کړي هغه ورشئ فی الحال وګورئ. د الله ګرفت او د الله د قهر په پکړ کې چې کابل راغی نن سال دی، څوک یې خلاصولی شي؟ 21 لکه خو د روس او د کابل جنگ چې و په هغې کې قربان شوي دي. 21 لکه. اوس فی الحال پکې سال دی، ورشئ تماشه یې وکړئ. عزیزانو د هغې وجه څه وه چې د ګناه غرور چې و هغه اسمان ته ورسېدو. نو الله داسې راونیوه، داسې چې تر ننه پورې څوک خلاصولی نه شي. د پاکستان د غرور او د بېدینۍ د انتها وشوه. زما دې په خدای قسمي چې یو ځل خدای راونیوه دا پاکستان، زه به تاسو ته وښیم بیا چې کوم طرف ته منډې وهئ. هندوستان ته به تاسو نه شئ پناه ګزین کېدی، کابل ته به تاسو نه شئ تللی. لوڼې بم په یو منډې وي، او زامن بم په بلې منډې وي، او ښځې بم په بلې منډې وي، او تاسو به په بله منډه. بالکل د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم باندې ستا ملک ولا. اول دا پته خو لږه په پاکستان کې وکړئ چې په قذافي سټیډیم باندې 100 ارب روپۍ لګېدلي، دا پته. بیا د دې کرکټ میچ د پاره چې کومې کورسۍ جوړې دي چې خلک او جنکۍ به پې کیني، په هغې 100 کروړه روپۍ لګېدلي. د عیاشۍ په اډو اربونه روپۍ. او دلته د ټیکس دفترې کاغذونه ګرځئ، سپېره دکاندار پسې به راشي، آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے کہ ٹیکس کے کمشنر کے دفتر میں پیش ہوں. ولی ستا یو کورکۍ دی په هغې ټیکس لګېدلی. هغه ورځې ما ته بیا 2 چټونه پرېښي دي چې په تا هم ټیکس لګېدلی دی. مالخا هغه سپیټر ګیره هم وه چې راغلی ما پر ګیره والا خو د خدای په خړ سیلاب یوړی کي. نو مالې چې ګیره یې وه نو هغې کورواني ته خو پته وکړ چې اوس مونږ په پاکستان کې یو کور کې د اوسېدو حق نه لرو. ټیکسونه دي دلته بار یو نه دی، پت پت سپیټر ورپسې راشي پیش. د روټۍ والله که د دارو دره کې لږ بیمار په کور کې پروت دی، د دوایۍ دره کې نه. نو خدای رانیولي یې انشاءالله العزیز، او پرېږدي بم نه. خو هر کله چې آسماني بمباري در باندې شروع شوه د ځان تماشې به وکړئ. کوئ چې څه مخوښه ده. ودونه ستاسو لعنت دی، مړي ستاسو لعنت دی، ژوند ستاسو لعنت دی، اولاد ستاسو لعنت دی. مونږ خو تباه یو.
غر تا کومه کمره کې چې تاسو ناستئ دا لاندې څه شی غوړېدلی دی ته څه وایي ښه دړی نه دي دومره خو مقل دی چې نه شی هم نه پېژني دې ته دړی نه وایي دا کارپېټ دې ځای کې یو سړی مړ خدای دې وبخي د هغه کال پوره شو زامنو یې خیال کړی دی چې د پلارم کال دی او خیرات کول غواړي څه به وریجې پخې او خلق به راغواړي او په دې کې ثواب نشته دې جومات کې کارپېټ وغوړوه چې پلار پسې صدقه جاریه جوړه شي دا د هغې زامنو کړی زما خو عقل وخوځېد چې زه چې څه وایم نو هغه نراله کار قدرت ما ته په سترګو وښود چې مړي پسې خیرات چې کوی دغسې کار و جومات له صفونه جوړ کوي زما تره مړو 2-3 کاله مخکې نو ما دلته نه ځان سره شپږ پکي واغسته زموږ د کلي جومات کې پکي نه و مې هلته کوز کړه کلي ملکانو راته وی چې خیریات څرنګه چال ده او چې خیریات مې کړی ده چې کوم ده مو خو څه ونه لیدم ما چې تورې خاورې وخورو خاورې جومات له مې پکي راوړو دا پکي به لګېدلي وي خلک به ترې لاندې مونځونه کوي دا زما تره پسې به صدقه جاریه شي وایي چې وریجې مریجې نشته مال خاورې شته که خورې خاورې چې مړي پسې د خیرات درته څوک وایي وایي تورې خاورې خوري زهر خوري زما غول خوري چې درته یې راوړم او خوله کې یې درکړم دې خلکو باندې خیراتونه ښه واده دی صاحب الله اخوس ښځې نر ټول ډمان شي ما درته وایي چې هغه یو معشوقې خپل عاشق ته وایي چې څه حال دی هغه ورته یو زخم نه دی چې به جوړ شي یو زخم نه دی چې به جوړ شي 1000 زخمونه مې په زړه دي مړ به یو زخم خو نه دی د دې ملک چې ته علاج وکړې که نه که غریبان دي په یو قسم په نالت دي که مالدار دي په بل قسم په نالت که لیډران دي الله دې امان تاسو نن اساس اخبار وګورئ اساس اخبار په اساس اخبار کې لیکلي دي چې د اسمبلی خدای خبر چې 100 لکه فنډ ممبرانو ووالو هغه ممبرانو نامې که درته اوس والم خپو لاندې به م ځمکه وته ځمک هر سړی بس هو 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 لکه د اوږې غوی په شان به سترګې رهي مونږ یو مونږ لا داسې مړی چې واچي په تخته باندې یو ملا مړی لمبولو نو دلته زمونږ د ملک رواج دی چې په تخته پیسې اچوي که نه په تخته پیسې اچوي نو هغه مړي په تخته چا سوا نه چو ملا چې جومات ته راغی نو مړي پسې هم کنځلې وکړې او ویلې خدای راستي ما هم پکې یو ځای وچ پرې ټول مې نه دی لمبولی نو چې وچ ځای پکې پرېږدې خو بیا یې جنازه هم نه کېږي ولې هلکه وچ دې ولې پرېږده او دا کیسه هم دې جومات کې شوې وه زه وړوکی دې جومات کې لوی شوی یم 50 کاله وشو په خبره پوه شوې ملا ته مې ولې ملا اوس مړ دی خدای دې وبخي مال ولې هلکه ویل خدای راستي چې وچ ځای مې پکې پرېږده مال چل سو نه چا په تخته وانه چو نو دلته به ما ترجمه خوده ماسخوتن مانځه نه پس نو دلته یو خان و هغه به هم پکې کېناستو چې هغه به کېناستو پکې نو هغه ته مې وویل مال ستا نوم مې مپلاني ته اغستی دی هغه ملا چې و نو هغه به دا مړي زیات لمبول دی ما ستا نامه مې ورته اغستې په تخته وړاندې نسه واچوه یا وړاندې نسه ور نو هغه به چې په دې لاره کې کور دی نو چې هغه ملا به ولیدو نو کور ته به یې منډ مال ولې ویلې بس ما ته ګوري چې کله به یې ولمبوم ګوري راته وی چې دی به کله ولمبوم مال خو څه ورکه که نه مونږ هم دغسې که ما نه دا تمه کوي چې بجلیګر ملا به مې جنازه وکړي چې څه ور نه کړم خدای ته جرګه وکړي چې یا الله چې څه ورته ونه وی بجلیګر ملا له دې چې څه ورکړي نه وي به چې یا الله داسې په سلور بول که چې د ده بیخ بنیاد وباسي بیړي والا غرکه او چې سراکي نو د اخون بابا مړی وی را روانو په لاره او دلته یو طالب را سره نو 10 لوټې ورکړی په څښاک کې ما ته وایي مولوي صاحب مالا ویل هر سړی خپې وغځوي چې زه مړی دی ته وایي دې لوټ ته خو لږ وګوره مونږ هم دغسې خدای په راستۍ چې سرسایه دې نه راکړي که مې روجې درو بخلې د سړي چې د اختر سرمن دې نه راکړي که قرباني دې قبوله شوه د سړي زوی باندې په نکاح کې دې چې څه نه راکړي نکاح مې هم دله واپس کړی سپېره مې تړلی دا نکاح کې تاسو ورته کوي دې نکاحونو ته تاسو کتلي چې دا تړي یې څه وخت
نکاح دې په شرمونو شرمېدلې، مړی دې په شرمونو شرمېدلې، واده دې په شرمونو شرمېدلې، ژوند دې ټول تباه او برباد. تا ته چې خلک ګوري اوس چې ځان ته لږ د سړي بچی وایي او د دې کرکټ میچ ته څومره دنیا ناست دی چې ځان ته د سړي زوی وایي، دوی ته به د سړي زامن وایي. نو نن د سړي زامن ورک شو. بس چې ورځ تېرېږي ایمان مې مضبوطېږي هغه د درېوال په خبره باندې چې ما ورته ویل حاجي صاحب ته ما چېرې په خندا ونه لیدې، ما ته ویل استاذ چا ته وخاندم؟ د سړي زامن ورک. چېرته د سړي زوی وي نو سړی ورته وخاندي که نه؟ د سړي زامن ورک شو نو خاندي چا؟ نن ټول په دې سوچ وکړئ. زما په خدای قسم دی چې د حدیث شریف کې راځي چې د قبر ړومبی ګزار چې دی د ملایکو ړومبنی ګزار مړي له هغه دومره سخت وي چې د دې مړي وایي چغه په مشرق او مغرب کې واورېدی شي. ړومبنی ګزار دغه ګزار له ځان تیاروئ. الله دې امان راکړي. ځکه چې زمونږ ژوند داسې نه دی چې زمونږ خدای ته څه وخت کې پیش شو راته وایي چې دا ستا لین ټیک دی. مونږ ژوند داسې نه. نو خدای دې امان راکړي او خدای دې پرده ساتي. عزیزانو د الله هر یو کار ته ګورئ. اوس بېله خبره ده چې مونږ ته احساس نه کېږي. یو ګناه او یو احساس یې ګناه دی. ګناه به مونږ نه وشي، لیکن په ګناه پیمانتیا چې ده هغه د ټول ملک نه ووتو. ټول ملک تاسو خیال راغلی؟ ټول ملک یې وګورئ په ګناه څوک پیمانه کېږي نه. که بایسکوپ ته لاړ شي پیمانه کېږي، که د ډمتوب دکان دې ویستی ټوله ورځ پکې خوشحال ناست دی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار. که بلو پرنټ یې چلی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط. که ډمتوب کنجرتوب ته ناست دی پیمانه کېږي نه چې دا زه غلط کار کوم. نو ګناه خو پرېږده چې هغه احساسي ګناه هم د دې ملک او د دې قوم نه ووت. نه ښځو ته کېږي او نه نرو ته کېږي، نه مونږ ته کېږي. مونږ پیران په خلوت کې ناست او لاس وله ورکړي چې قربان دې شم د دوا نه به مې نه وباسي. اوس خدای دې کامیاب کړه. هغه په اوړي کې واسکټ اچولی چې جیب کې ومني. دا خیال هغه نه کوي چې دا سړی د ټاټکي مزدور دی، دا ما چې څه ته واغسته په دې به بال بچله څه وړی دی که نه. زه خو هسې په سوري لاندې ناست یم او لنګرې مې چلیږي. هغه ته هم دا احساس نه احساس یې ګناه مې نشته. پیر ته نه کېږي، ملا ته میا ته نه کېږي، اهل بیت ته نه کېږي. احساس یې ګناه هم ورته نه کېږي. نو مونږ غرق کېږو. دا ژوند خو یو ټمپرلي غوندې او عارضي ژوند دی، ډېر زر بدتي. دا ژوند د جمعې مازدیګر دی که نه؟ دا ژوند چې دی د جمعې مازدیګر دی. ډېر زر به در باندې ماښام شي خپل کور ته به راځي. او خپل کور دی کوم دی؟ هغه قبر دی. یو ماشکي و ډولکي ته به ګډېده. چا ورته ووایي چې ډولکي ته ولې ګډېږي؟ خانه دې خرابه شوی. بس شوق مې دی. زامنو ورته ووایي چې که بیا ډولکي ته ګډ شوې نو حلالو دی. ویل توبه، بیا نه ګډېږي. د ولې په غاړه ناست دی مشک ډکوي. چې مشک ډکوي نو د ډولکي اواز یې واوري. ویل نه ګډېږم درته زه زامنو منې کړی. بیا چې یو ساعت تېر شو ویل نه ګډېږم ته زامنو منې کړی یم. که خیال هم کړی د ډولکي کې کله مست غوندې تار شروع شي. دا تاسو چې په جنج کې روان یې که نه او پاس په لاره یم ډولکي والا ځان سره کېنولي. زه به په دې لارو ځم تاسو ګورم. یو ښځه وه بجۍ نامه یې وه بجۍ. نو د کور مالکه به چې ډېره تنګه شوه نو هره ورځ به یې ورته وې فټې مو لعنت فټې مو لعنت فټې مو لعنت. نو آخره د کور مالک یې وویلې ویل په فټې مو د بجۍ څه شي؟ په فټې مو د بجۍ څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. چې پوزه مې تنې غوسه کړي دا په فټې مو نه شرمېږي. زه به دوی نه پوزې غوسوم، غوږونه به ترې غوسوم چې مولي رواني بونډي. غوږ او پوزې او غوږونه به ترې غوسوم. دومره مې چې ویرول دوی نه غوسوم. خدای تاسو په خبره پوهېږئ؟ دته اوس وګوره وایم خدای دې امان راکړي. پوز او غوږونه به د هغه چا نه پرې کوم چې چا 40 کاله دا پاکستان په شرمونو شرموي.
پوز او غوږونه به د هغه چا نه پرې کوم چې د چا د سر سوری نشته او د چا 9,000 جریبه ځمکې تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم. دا 9,000 جریبه ځمکې به تیالم او په تاسو غریبانو به تقسیموم. که تاسو وایئ چې دا جایز دي نو دا ځمکې د دوی د نیکه نه وي، د دوی مشرانو پیرنګیانو له غداریانې کړي دي. دا زمونږ او ستاسو ځمکې وي او پیرنګیانو له په غدارۍ کولو باندې دوی ته پیرنګیانو ورکړي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ نو دا د ظلم او د جبر ځمکې دي. دا به تیالم ماما ځان له به یو جومات پرېږدم، نورې به په تاسو تقسیموم. زه جونې ما جونې جوم کتلی شیرواني به چې اغوستی تا به ویل چې اوس شپېلی کېښوه چرته. یعنې دې بدقسمته ملک عام زمونږ وزیر اعظم کړی. د بینډ مخکې شپېلی نه غږی هغه شی و. یعنی دی بدقسمت ملک عام زمونږ وزیر اعظم. اوس تاسو نه زیات بدقسمت ملک بل شته یا دې نه زیات بدقسمت قوم بل شته چې په دې ملک کې د سړي زوی اډوونه د 15 کالو جینۍ وزیر اعظم شرمېدلو پوس پرې کړو. بې حیا او بې غیرت شرمېد. ووټ که نه ورکوې همایون له سر دې وکړو نه دی سړی نه و، خو هغه د ماشکي کیسه وه چې مس تارې شروع که او وایې اورېده نو مشکې په ځمکه راوویشتو. ویل مړه نو د چاپلار خو به دې ته ټینګ او په ګډېدو. نو د خان او د نواب او د ارباب په مخ کې ټینګېده ډېر ګران. تاسو دې ځان ته وګورئ. ستاسو په کلو کې چې مړی وشي قبر والا څوک کني، جنازه په اوږه کوي څوک، لاندې په قبر کې تلقین ورته څوک کوي، ملیان. تبارک الذی په قبر څوک وایي، ملیان. د مرد بخنې دعاګانې ورته څوک کوي، ملیان. ملا له د سړي د زوی په نظر نه ګورئ، چا چې قبر که نسته هغه له د سړي د زوی په نظر نه ګورئ، چا چې جنازه 3 میله ستاسو د مړي یوړه په اوږه باندې پار په شکال کې هغه له د سړي د زوی په نظر نه ګورئ. خو که خان صاحب خالی دواله راغی حجرې ته نو ټول خان را وی د خان پر کټیه څه بلا در باندې وکړو خان را نو هغه کینی دا چل کوي. تاسو ناستې ټول ورته داسې ګورئ، امام صاحب هم پکې ناستې ورته داسې د پیشو غوندې غلی غلی ګوري. نا خان وی لانی خانه دوا به وکړو داسې کوي که نه کوي. تاسو له به شرم نه درځي چې دې خلکو له به بیا ووټ ورکوو؟ شرم به نه درځي چې ستا د مړي دوا علم زه څه کوم؟ ستا په قبر ودرېږم، اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم. دا ژوندي غټ سري او دا مړه قرباني خدای دا ټول جنت لب زه دا کوم. او خان راغی نو ما ته د سړي په نظر نه ګورې او هغه ته ټینګېدی نه شي. نو ووایئ په ایمان چې اوس ووټ زما حق دی او که د دوی حق دی. نو زما عزیزانو دا مې واورئ، ستاسو دوا ده داسې خبره پاتې نه ده په دې ملک کې چې ما نه ده کړې، او داسې ګناه نه ده په دې ملک کې چې پاکستانیانو نه ده کړې. هغه ګناه نوره شته نه نو وکړي څه؟ ټول ملک د زنا ډیپو دی، د شرابو ډیپو دی، د غلا ډیپو دی، د جوارۍ ډیپو دی، د آرامتوب او د شیطانت ډیپو دی. نو ټول ملک د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی. نو داسې خبره پاتې نه ده چې ما کړې نه ده. ستاسو دوا پکار ده، یریږم تینا یریږم تینا. وہی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. پس 40 کاله د پاکستان کې
زبه د سړي زوی نه یم چې ما د پاکستان حکومت 40 منټ هم نه دی منلی. 40 منټ په هغه ورځ به د پاکستان حکومت منم چې په کومه ورځ اعلان وشي چې د پاکستان نه د پیرنګي قانون لاړو او د قرآن قانون پکې راغی. په هغه ورځ به منم چې په کومه ورځ د دې ملک د قانون فیصلې په قرآن شي. مړه دا ملک دی. تاسو راشئ په پېښور کې، تاسو ټول اخبارونه نن سبا خو وی تل به نه وي شګفته ګلزار د عمر، نه به جوړ وي همیشه بازار د عمر. طالبان به فراموش د دین کتاب کا، د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه. نن خو طالبان هم لیډرګي دي. سار به اخبار اغسطی و دا چل بکی او روان بی مدرسې ته ځي. لکه خانه دې خرابه شه، سبق وایه استاد څه کوي چې ګورې په اخبار به ورپوت. نو ما ته دا شعر رایاد شي چې طالبان به فراموش د دین کتاب کا، د دنیا کتاب به ګوري مونږ به نه. عرض داو چې تاسو روزانه اخبار کې ګورئ موټرې وتښتول، روزانه اخبار کې ګورئ ماشومې وتښتول. زمونږ د بالا ماڼۍ نه یو د 9 کالو او یو د 8 کالو 2 ماشومان تښتولي. نو 2 میاشتې پس پلار له اله ورکړه چې 2 لکه روپۍ ته واغست. 2 لکه روپۍ په دې ګلبهار علاقه کې یو د هوټل مزدور ډېر ښایسته ماشوم دی تښتولی و. 3 لکه روپۍ غوښتې. 3 لکه بھائی مزدور سره 3 لکه روپۍ کم زیدي. نو ویل راشئ لاشي یو سی. نو د کجورۍ په بیخ کې دغه ماشوم مړ لاش یې وله ورکو. بیا وجه څه ده؟ ستا د ملک قانون دوس، ستا د ملک نظام بے غیرته دی. والله العظیم چې یو غل راونیسم او د دې ناګمان په چوکې زوړند کم، سر یې لاندې او خپې پاس، او خلق پې تېرېږي او ورته وګورم چې وګورئ دې سپي ته، دې سپي دا کار کړی و. که دا نه د غلا نامه چا په ملک کې واغسته ما نه ګیره کړی. یو غل نه لاس غوڅوم. نن په پاکستان کې داسې ملیان هم شته چې لاس غوڅول یاره دا د هغه زمانې کارو، اوس دې زمانه کې به ما خیال دی چې ښه کار نه. خدای دې کور ران کا، کور دې د میردین جماعت شه. قرآن خو اټل قانون دی تر قیامته پورې، تر قیامته پورې. داسې نشته. دا د ضیاءالحق ونډې چې خوړې دا د هغه قسم ملی یوازې هغې نه مونږ هم ورسره مري. د هغه ونډې اوس بې نظیرې هم ونډه د پاره پروګرام جوړوي. مونږ خو یو کانفرنس کوو چې ښځه سربرای مملکت نشي جوړېدی. کوم دوی ونه وي چې که ویشتی وي جلال نو ګیدړ به وي الله. یو ملا لالکان راله وی زوی دې را سره ښکار لتلی و، نور څه میلاو نه شو، ګیدړ یې وویشت. وی مونږ وی چې دا ګیدړ مردار دی. وی ستا زوی وی چې کون کہندے کہ مردار ہے حلال ہے. ملا دا پتر میں آواتے کہندے تسی ملا زوی زیما حلال و مردار تاسو پیجن. ویل رازی چی پلار نا دی تپوسو. پلار تیرالے ویل میاں جی گدڑ حلال ہے. تو ان کو پوئے گئی گدڑ حلال ہے. ملا ورتے نا مردار ہے. کون کہندے کہ حلال ہے؟ ویل نور جمال آکھنے کے گدڑ حلال ہے. نور جمال وی ستازوی وی چی حلال دے. ویل ٹھہرو پھر وی کتاب ویکھا چی زوی میں ویلی دی ادرے گا چی قانونو گورم. کتاب راغستے دے ویل میاں سنو کتاب اچ لکھے ہے کہ جتے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال. نو ضیاءالحق دا پارا ہر چا حلالو. امیر المومنین مو پلاور کی یو بزرگو د زیاد خوشالولو د پاره فتوا ور کړی وا چې اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې. نو عزیزانو عرض میں داو
چا د پنجابی او شعر دے چې کھریاں کہ نہیں باتا سن کے تے ہوشیار رمی اندھیریاں آسن راتا نیندر سی بیدار دیر تیارے بدر باندې راشی خود خوب نورتا بیدار اسے ووٹ کپ دغه نیت درنا څوک غواړي چې سرک به جوړوم سرک زمونږ ملکی حق دی او ببراولم زمونږ ملکی حق دی بجلی زمونږ ملکی حق دی بجلی بستا کلی ته څنګه نه درځي چې ته درخواست وکې بجلی بستا کلی ته ولې نه درځي والله چې د بجلو والا درته تیکه تیکه خو استشلا ستمی دشمن تیکه تیکه تب دفتر تلار شستا خبره به څوک نه و ولی ابل اور زمونږ امام لارای وا تانے ته می ټلیفون کو مالک زمونږ امام لارای والد و یو جی مونږ پرچا کړي مال پرچا مرچا نه مانم خبر واورا سیکل بم را کوي او د امام دې تسوي ګروا ماته دا داغه تاوان بم را کوي یا غل غواړم غل چې می کتن نه غراوس نه زبویم چې غل غواړم ته به معنا غل به پټ 2 लाख قسم انټيليجنس ته د حکومت ګرځي کی تفتیش جاری ہے تفتیش جاری ہے تفتیش نه زوړندوم دی یا سړی غواړم په سواد کې یو حکومت خو چې واقع به وشو ټول علاقه به پیرونی وا اوای په ایمان د سواد خلق پکې ناشتي اوای په ایمان چې سره ضربه د پلاس کې غرزول چاټت کوله او قانون سخت وکړ ستا په ملک قانون نشتا غل 19 تانیدار عدالت کی پیش کی وکیل ورسره پیشی چې جی ټرتلبار کتاب کې لیکلی دي چې دا بیلیبل دفعه ده ضمانت کې دی شي ناوی ونډرتار سوړ ساړ ګرم جوار دا ستا د ملک قانون دی ونډرتار سوړ ساګ او ګرم جوار دا ستا د ملک قانون جمعیت العلماء اسلام با ترغه پورے پدے ملک کے پارام نکینی چې ترسو پورے د ملک قانون بدل پاتې شو دا چې مونږه نظام بدلول غواړو پاتې شو بے نظیر سره مرګرتیا او فلانه ډنګړې عزیزانو په ډیران چې مچ کینی نو تاسو به مچ ته داسې کوي کده د ډیران ختمېدو کوشش وکړه ها نو بای ملک نه باول ډیران لري کینو مچ په خپل ناراضي نو دا ډیران خو تاسو جوړ کو ویلاله په بخشو پل کې مولا اعلان کړی دی چې د جمعې مونږ نه کیږي خزا باچا یو لوی جلوس ما پسې را وی چې خزا باچا شو د جمعې مونږ نه کیږي مال ورتوای چې د اجرا په حکومت کې مونږ کیږي کنه وی چې نه مال سلويخ کاله د اجراګانو باچي وتا مونږ کول او چې اوس خزا رااله اوس وته چې مونږ نه پدې مې پوي کا چې دا خزا ستاد د قوم په ووټ وزیر اعظم شوی نو پیپل پارټای لا چې چا ووټ ورکړي داغه جنازه بکې کنه نه خدای راستی چې دا جنازه په باندې او دا شینکې وګوره چې 15 جنازې و دا ماشکی کی سیاد لري دې ګورا سیم کمی دې ته ټینګې د ډېر ګران مونږ سره لیکوالي کې او طالب تله او جنازې تاغه ته دا خو د 15 لوټ دی د 10 لوټ ورکو پسقات چې روان شو ماته چې مولوی صاحب مالا ولمړې دی ته ار دلخ په غزي چې مړې دی ته د لوټ ته خو ویلو ګور دی خو ګوره بنظیر وزیر اعظم استاسو په ووټ شوی دا کنه نو استاسو جنازې به دوی کوي کنه ده چې وادمی د خزو نکاح بدله تړي کنه چې زوی موشي په وخت کې بدله بانګ وای کنه نو چې چا کړي د ازبرګان شو غریبه چې شوی دا کافره شو ګناه خو د قوم دا چې قوم انتخاب غلط کړ دا هیڅ ګناه نو عرض مې داو چې هر خبره کوي سوچ سره کوي
ان شاء الله هغه ورځ بم په دې ملک خدای راولي چې د ملک ټول قوت به د جمعیت په لاس کې ان شاء الله. بیا به زه تاسو ته ژوندی وم، بیا به درته ووایم چې حکومت کول دې ته وایي. ته دا د صوبه سرحد حکومت خو یو 8 ورځې مال راکړه، 8 ورځې. که په 8 ورځو کې مې درته د آرامیانو صفایا ونه کړه نو دا ګیره به د سپي په کونه ولګه. 8 ما نه به 10 میله ماشوم څوک وتښتوي. که په دې ټولې باونډري مې بمباري ونه کړه او بلډوزر مې پې ونه ګرځولې زه به د سړي زوی. نن دې کور هم وران شي، زه نه پوهېږم. پاس هلکه وایي دا مایون دی چې مونږ په دې حلقه نمبر 6 باندې ودرولی او دله پرون ما قسم ورکړی دی دله چې ستا به ړومبنۍ خبره په اسمبلی کې دایي چې د جمعې په شپه به په صوبه سرحد کې ډمې نه ګډي، د جمعې په شپه به وي سی آرونه نه چلی او د میوزیک سنټرو به ټولو بیړه زه تباه کوم، ټول به غرقوم، پرېږدم نه یو ژوندی نه پرېږدم. او د ټي وي ډمې چې دي، د ټي وي ډمې یو ډمه ده ډېره ښایسته ګډا کوي. نازې اولک بند کړې وه چې دا مبارک حکومت راغی بیا یې را پرېښوه. ویل دې سره د خلکو ډېره خوشحالي. ما هم دې خلکو ته وی چې هلکه یو بوډا ملا رانه تپوس وکړو، ویلې دا ښځه دغه شوه. مال ښځه دغه شوه دا ستا غوندې زاړه چې ورته وګوري ځوانېږي، غم یې مه کوه. ویله ښکلې جینۍ خدا غم مه کوه. نور خیر غواړه د دې ملک نور چې وہی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. نور خیر د دې ملک غواړه. نو ما ته یقین دی چې تاسو به زمونږ دا امیدوار په ډېر بھاری اکثریت باندې کامیاب. یوازې ستاسو ووټ نه، یوازې ستاسو نه، په خپل کلي کې خپلوان عزیزان تربوران کلیوال منت او زارای به کوي. خدا مې واورئ چې په خپل زندګۍ کې په دې علاقو ما چرې انتخابي جلسې نه دي کړي، ما چرې نه. او پرون بل ورځ راسې دا 2-3 جلسې ما په دې علاقه انتخابي وکړې. نو عزیزانو په دې علاقه ولاړ دي ګوره خانان او ارباپان، چا سره سیکل دی خروسه سیکل دی، چا سره غشه دی. د غشي مطلب پوهېږي؟ په ایمان ووایئ چې غشي کې سیوا د بل د سوري کولو نه بل څه فایده شته. یعنې غشه څه غشه دی چې په غېږ کې به داسې لوبه وایي. غشه درته نښه ځکه درکړې چې والله کرانه پاتې شي چې په سینو مې درته نه ایسي. دا دېخوا ګورئ، دېخوا دا ټول پښتانه دي. او علي خان ته مې یو ورځ وویل مال دا مینګه پښتانه ټکی مه وایه. پښتانه په هغه ورځ وګوره چې په کومه ورځ پردی واده یې او دا خوټ کېدلې وریجې پې خوړلې او لاره یې ته وخېږي. واده د چا دی، لور د چا ودیږي، صاحبه مزې به څوک کوي او خدای قرآنو ته وګوره چغې څوک وایي. دې بې خو باسه څه عقل درکړي. نو واده د چا دی او ګډېږي پې څوک. ګډېدو ته به ماما زه نه پرېږدم. سم به روان یې په لار، سم یو انټر به راسره یي، که لږ پوه شو دا د غوږ پیس که به دې واخلي نه کوي. چې بجلیګر ملا او مولانا فضل الرحمان هم په دې سیټ ډېرې جلسې کړې وې او هغه سیټ ته نه چې دی یا جماعت اسلامي والا یوړو یا تینا آئین دی که څه دی دغه خلقو یوړو او یا تینا تیر والا یو. شرموئ به مې. تاسو خیال راغی؟ عرض داو چې بل دا چې تاسو کې نیشنل پارټۍ والا وي. د نیشنل پارټۍ والا تعلق مونږ سره ډېر دی که پیپل پارټۍ سره ډېر دی؟ په دې مې پوهېږئ. باچا خان د شیخ الهند نه سیاست زده کړی او باچا خان نن نه 4 کاله مخکې په دلی کې زه ورسره وم. دا بنوري صاحبو، دا مولانا فضل الرحمان صاحبو د دلی په سټیډیم کې د شیخ الهند سیمینارو
او باچا خان پکې مقاله واورولا وی چې په صوبه سرحد کې مونږ د شیخ الهند درې سپایان یو ویل زوما یو د ترمزو اجي صاحب او یو میا وزیر ګل صاحب مونږ به د شیخ الهند په هدایت باندې په صوبه سرحد کې د پیرنګي خلاف کار کو زمون تعلق د جمعیت چې د بنیاد شیخ الهند بیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د کوټ نراتلو دا باچا خان په کوټ روډ په زمکا ورتناستو خلق ورتل خان په کټ کې نه ولوی علامه د دین را روانه ده چې په زمکا ورتناس سکے چې ځان خاورې کم چې موټرې په ماتي بیا زمونږ د صوبه سرحد سکے چې د ټول هندوستان علما فی الحال د مولانا مدنی زوی مولانا اسد مدنی پړه کې چې د باچا خان کم قدرو داغه د چانه پټ نه دی پرونم داسې کوسډب غوندې دو درې وزارتونه درکړي دي نېشنل والا ہوتا کنه جی نن به تاسو ووټ مونږ پرې دی او هغې ته به ورکوو نو زوړ نکاح مونږ نوی نکاح چې همیشه تې مټیزېږي زوړ نکاح مونږ سره نو ما ته دا یقین دی چې مونږ بوډاګان یو بوډا سړی چې نوې ښځه وکړي اتې تښتي داسې ده که نه ده اتې مټیزېږي نو مونږ زړي امید دی چې مونږ به پرېږدی نه